دا یو ورور سوال کړی دی چې آیا یو سړی د خپلې خینې سره کشرې خینې سره د ښځې د مرګ نه بعد واده کولی شي او که نه؟ الجواب: خویندې جمع کول حرام دي. خویندې جمع کول حرام دي. یو زنانه او د هغې ترور جمع کول حرام دي. یو زنانه او د هغې خاله یا ماسی چې ورته وایي دغه ترور جمع کول حرام دي. دا خو اتفاقي مسله ده. خو چې کله د دې سړي دا ښځه مړه شوه او یا یې طلاقه کړه، نو بیا د هغې د خور سره نکاح کولی شي که نه شي کولی؟ کولی شي، که کشره ده او که معشره ده. ځکه چې منه چې ده نو هغه په څه باندې وه؟ هغه منه په جمع کې وه چې خویندې به جمع کې نه. خو که دا یو مړه شي، ښځه چې کومه ده هغه مړه شي یا طلاق شي، نو دوی به جدا شو، نو بیا د هغه خور سره نکاح، د هغې د خور سره نکاح کیدی شي. والله اعلم.